مرونه ته خو رانه روانې خو ډېره زیاته ګرمي ده خدای دې ولا وبا راولي بجلي بیا نشته داسې کار دی مټکوره وروره ما ټولو دوکاندارانو سره خبره وکړه هر دوکاندار له ورځه تاله به وکړه نه خوراک چیزونه درکړي خو یو خبره مې وره داسې نه ګورې چې تبۍ مې ونه کړې چې کله ټیپر مولې او ګوپي د خولې خوند څښه کباب له به ورځي یا به ته به دغه شریعت چر له ورځي صحیح ده کلمه صرف چورې خوره ښه نو د کور خیال هم ساته ښه ساتم او زه په مخه داسې نه چې زه راشم کور راسه تاله والا نه کړې نه وایي زما څه کار دی زه رانږدې شه زه په مخه دې خله خدای دې بې خو بس لږ لام رالام به زما څه کار دی لیونې ماموته بیا دې موته کله به چر خورم کله به رسګوله خورم کله به سموسه خورم او کله به وږي خورم ورځه پې وایم ماما سلام علیکم وعلیکم سلام وینه دا خو ورکوټې ماشوم دی خطا شوم وایم زما رور خو به د تسوال جواب نه کړي زما د خوراک باره کې ته د ګوهر رور یې زه د ګوهر کشري رور یم نو دا دې چل دی که نه چې ماله به سهار غرمه ماښام امرسي راکې کیلو خوښه دې ده نو بس دا مخې سره 1 کیلو امرسي وسو چاره وتله چې بس تاسې نشي ور واچوه دغسې دلته راته کښېنه ماشاءالله مشیرپو امرسي به مني منزل توبه ته به وایم رسۍ په سترګو نه وي بیړۍ دې چپه شه ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله وایم بس روکي ما بچا ته به زما سلام کې که نه او بس داسې د اشکرۍ راله د امرسو ډکه که دا به زه کور خورم بس بیا به یې ګوهر پسې کاته کیلي که ور واچوه دا برابره قربان دا بس 2 کیلو شوې زه بس مهرباني زه د نه لاړم ښه او کاته ګوهر پسې لیکه ما بچیا باندې زما سلام وایه وایم سلام علیکم یونس خان وایم زما رور خو به د سوال جواب نه کړي زما د خوراک باره کې ته د ګوهر رور یې او زه د ګوهر رور یم ما د ګوهر سوال جواب کړی وي چې څو خوري څه سکي نه وي هغه وله ورکوه یاره وایم قربان شم د رحمت الله نه ستاسو د پلار نه شیرپو زندهباد د مخې سره 1 کیلو کباب راله دلته واچوه چې ویې خورم او بیا به ځان سره 1 کیلو اوړه شپې ښه ده کېږه ما راوړه که نه یاره ډېر وخت یې پې تېر کړ واله استاد مې دله سپیشل کباب جوړ کړ روټۍ ورسره څو راوړم نه روټۍ ورسره مه راوړه دا خو سپور خوند کوي ده خوره نور دی ټوپۍ نظر شه زور به یې د ګوهر نوکام وایم سپیشل 1 کیلو کباب راله واچوه بیا به یې د شپې خورمه ډېره ښه ده مفهومه ده له درالم یونس درالم وایم یونس زما کباب تیار دي تیار دي دا ډبې خو به ني پته دې راله راکړه چې بیا مې د سره پیرور رابطه کوي شیرپو چپلی کباب بس بیغمه یونسه لاړم سلام علیکم لوی شي سلام علیکم وایم داسې چل دی چې د هغه نصیر دیګمار هغه روجې کوم ځای خرڅېږي چې لږ ولا ورشم ورشه هغه څه دی پسته
دا خو پکې هغه بله وه وای 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 وایم دا د نصیر د اقمار دوکان دی ته نصیر یې ښه وایم دا راته ووایه که نه چې زما ورور د سره خبره کړې زما د خوراک باره کې نو به د مخې سره یو پلیټ روجې راله راواچوه چې دلته یې نوش کړمه راواچوه راواچوه ډېر ښه ډېر ښه داسې یخې یخې راواچوه ډېره مننه خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې بس بس دا ډېر غوښه یاره بس ویم په نیکي د ملچرور به مې درته سوال جواب کړي بس دقسې به یې روجې به راله راکې او بس زه به یې خورم او بیا به حساب کتاب هغه سره بس مننه مننه یاره ویمه ګورې ښه شیرپو کې هر څه میلاوي سلام به درو ټولو ما او سم زناور دی روجې ته په سترګو نه دي توبه ویمه روکي د ماښام دپاره په دغې کوټې کې د روجې واچو چې بیا یې وخورم ور واچوه ور واچوه بس که ځه خدای شکر دې بس پرېږده بیا مه ګوتې پې مه خرابوي به راکې زه واچوم بیا به ګوهر سره حساب کتاب کې ښه لاړم دنه وای خدایه لرې شیرپو لرې وایم السلام علیکم قاري صاحب وایم زما رور خو به درته سوال جواب نه کړي زما باره کې او زه د ګوهر لور یم دا دې چل وکړه چې دا ګلاب جامن لره یو کیلو دغلته وتله چې دلته په دې دوکان کې وخورم او یو کیلو به راله بیا په ډبي کې چې ځان سره به وړم بیا مې د شپې وخورم وتله راله یو کیلو خو ښایسته ښایسته دانې دي ور واچوه لاس خوځوه ویم مړله مې ورته چینګېږي ډوډۍ مې خوړلې ده ډېر ډه مې ورته کېږي ور واچوه ور واچوه واه 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 یاره ویمه ګوهره زار شم ډېره مننه ډېره مننه زه به دې کوټې ته ورته کښېنم ډېر خوند یې کو عثمانیه ماشاءالله کاپر شیزه سم ترېشلې وایم عثماني یو کیلو راله اوس واچوه دا ډبې راله ډک که دا به بیا ماښام خورمه نو بس څه کې انسان یم نو بس ازمولی شو ویتله ویتله بس مړه په ځناور څه کې خو رسګولي دی او ګلاب جامن دی مونږ خو د ناچې نه وړو پیسې به مې رور درکوي دلته وتله که نه کم خو یې وړې خپله تلم د نه هېره شوه زه بس پوره شوه ګزاره کوم بس رور به مې د سره حساب کتاب کوي ښه هغه ګوهر به د سره بیا حساب کتاب کوي مننه زه ګوهره چې راځې ما به دله سمه قهوه دم کړي مزیر یې په موږ راکه نو مړه تادي کوه که نه ویم خېټه کې مې درد دی نو بس څه کې ولې داسې واسې خو څوک نه وړي خو پیسې به درې درکړو سلام علیکم خلک په تیږو باندې ولې سرانې د کنه او راشه ماما راشه ماما زوی دې لیونی دی ولې خیر شه خوارې مخه کړې ده نو ولې کم خواره کور ته روان یم او دماغه پیسې د څه شي پیسې هغه یو ټیمبوجي دي خوړلې دي ابا مې د لرور درکوي که نه نه پیسې روباسه نو ما سره خو په ایمان دي پیسې راکوه نو وایم مرې ته لاس
پیسې زما پیسې دې دې بیرته پادوس وباسه دومره برخه او ته دې زور دی دا ولې روکې خیر خو دې شو زما یو ټیم وګي خوړلې یو 1500 روپۍ ملي وسره دا څه کار دی دا 1500 روپۍ خو زره درکم تا خو دې برباد کړو ما دومره وخت کراچۍ کې تیر کو نو صرف ستاره دې تنور د پاره ورګرو کار کوي دا لکه نه ظالم مرد کې بس روباسه تیر زدا ولا خبره ته بس شو خیتره سړي ویلې شبکه شبکه روکه کوه دا غیر په دا وانه ویل او برباد کا ضروري خبره دا خدای ما ته به یو کړه او برباد دا خو دې دیخته مړو کیا خدای دې تبو برباد ته زه دومره خوشاله شوم ما جوړ دي کله خلک مانه استقبال لرو کړی ما وته تاسو ډیره مهرباني ما دې سمه مهرباني ستارور خو دې تبو کته تلې وې دا ګوهر په نوم باندې مال پیګوړې دا ګوهر په نوم باندې مال کباب چرګان تا ته ما ویل کرکا ته شو چولې بخوري روزه پالوس سره جوړېږي ګوهر جان وروړه کنه نو تعالی ته نو ویلې چې زه مار چا سره خبره کړې ده نو بس خو چې دا پچا ورتم داغه نه به خوراک نو دا مو ناجر دا کړې ده اسه دا لکه د خر په پټو کې سړی دې کنه دا ټیپون بیا پر خپل دا خر کو سره پر کړلو ازمانی خو کنه استانی خو دا څه کار دی کنه اوس دا زه سرمنو باسم الته خو وبار غلې په کراچۍ کې خطر ته پاتې کې چې تور تیلو کار به بند شي صرف 500 روپیا روز ما ګټله او تا مړه دلته تبوي کو زه دا پیسې اوس تک بند نه وروړم نه مې وروړه خراب دي ساتل کنه نو به چې پیډو مودې خراب دي ساتل کې بلا منځوري نو چې خرمه ساتل بیا ته خرمه ولې بوته خو براګي د سلور خو کار به تا په یوازې کا بدا خبرې پریدا اوس په ګورو ها اگر پاسه دیکھتا نه جو خو بس خو زه ته به برباد کړم خو چې کوم خازم یو ورور زما په لاس لري په زما په شل لري کیره ته پتا څه کیره دې کار کو بس کا شوم باندې ته ورې څه چل دی ما که هزار را په بغا کړی ما ایمان کې مې دا څه کار دی څنګه ورې پری دی خو هر کوم مال دې کار وکړه دا څه کار خبره وای کنه ولا ما وصول ولا ما كينيش تغانا ما خيرك ولا ما خيرك نظري لا بس شوف خوري دا څه کار چې کوم سړي راځي ما ته وشي ور مال پیسې راکړه او زه به ته ورشه لکه انا استه ته به تر ځان لیونی جوړ کې پوهه دې نه او بچ باقي چې وسره تاسو کې استخبل کار دی سم ټیک شو خبره او سره کې شاور ولا خاطر پټو شو ته ځه جلاله مرورا ورمټه کوا مټه خو خوشته کور کې ناسته غوښه لیونی شوي دی زما په یو من مرسي خوړلي دي او یو 14,500 روپۍ مې دي په یو خو داسې کار د ګوله خو لیونی دی او که ورځې وینې په خپلو لکړلې تحصیلي ورکړې نو ورشه وګوره ورځې او ورځمه پیسې تې علمه ښځه ورشه ګوره ورشه شابه ورشه هلته په سکټ کې ناستې ښه دې تبو برباد کړي یو من مرسي زما هغه پیسې راکنه یو راواچه به چې شل شي باندې ما یو من مرسي خوړلي دي وایم راواچه به چې شل شي ګډېږي به نه ګډېږم وایم راواچه به چې شل شي ګډېږي به ولې 14,500 روپۍ مې دي ورباندې وایم راواچه به چې شل شي ګډېږي به نه ګډېږم وایم راواچه به چې شل شي ګډېږي به نه به وایم نه ګډېږي کنه ګډېږي سیرو مات ګډېږي کنه ګډېږي شابه ګډ شه ګډ شه شابه سم به ګډېږي زه ته ولاړ یم شه او باسه وته باسه ګډېږي به دلته به تاوېږي تو چورلک به خوري ګینې بس سټ مې دا نه کټ که شابه ګډېږي بس ستړي شوم وایم ګډېږي به شابه من لاړم پیسې مې راکړم څنګه چل دی پیسې پرېږدي او که نه او نو ګوره پیسې درکړې ده نه وربخلې مې دا خو په رښتیا لیونی دی ښځه په مخه ښه وعلیکم السلام څنګه یې وروره خیر دی او ولې ګوله مسلمانه ما نه ته نسنیم سره مټیان خوړي ولې داسې کار دی وروره ستا په مټیانو خو به سره خو به ګورو مالې خو د ما خرې جوړ ګټر به یې مراله بند کړي مسلمانه ښه داسې کار وکړه ورشه کوم ناست یې ورشه چې پیسې درې 14,500 روپۍ دي بېغم اوسه ورشمه ورشه شابه ګوله ورشه ورشه
بې خوبه سي شراپه وایم دا څه کې پیسې مې راوباسه چې هر څه کومه نه وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به هسې ګډېږي به ولې زه تا ته دغه ښکارم څه پیسې مې راوباسه وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به د ته اوس ته وګوره مسلمانه پیسې مې راکړه وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به چا شل کلي را دره چومه نه زمانه وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي مې به دره چومه راواچوه وایم راواچوه وایم راواچوه ګډېږي که نه څنګه ګډ شم او بلکل ګډېږم ګډېږم پیمان چې سیرم دی داسې دی د دې خړمت نه نیسم او سیرم دی داسې زه مسلمان ګډېږم که نه نو ګډ شه راواچوه چې شي خو ګډېږي زه څنګه ګډ شم ګډ شه سم ستا د خوښې به ګډېږم نو وایم ته دا ساده ساده مسلمانه بس دی که نه ولیکه ولیکه ستا خدای تابه وکړه وایم منم دې تورې ګوهره تکړه شراب پرېږده یو او ګوله پیسې راته میلاو شوې کوم دي چې میلاو شي ما وربخلي دي بخلي ورته مسلمان هغه څه خو نیتونه ده بس خپې سپکه ولاړم ځان لا دې خوشحاله ساته تبو برباد په ورم را باندې خیر شه السلام علیکم السلام علیکم څنګه خیر ګوله او خیر شه سروي هغه یو دی او بس زمانه من کباب خوړلی دی اوري دې بي خو به سیزم چې دی ونې پړسېدلې دی 1999 روپۍ مې دي په اوس په راکې په دې شاته ای ګوله اخو لیونې شوې والته کټ کې ناست میونې دي نه منم دومره پیسې یې خوړلي او کباب یې خوړلي او هغه راکې یو خلک باور دې پې نشته نه خلک بیا ورشه شبا هم کټ کې ناست وسمه او ورځه پرده ده پرده ده به دغه یو لګن ناست ده ورځه ومن دې خو یې دغه خراب کو اوري څنګه لکه چې دا کباب دې خوړلي اوس په هغه کوسم نه راځي اوري وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به دا پکې لا کومه ګوته لګېدلې بس کې لا پاتې شو پیسې مې راوباسه پیسې وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به دته اوس وګوره دله کلي ورکه پیسې راکړه دا چې به درته شل پیرې راواچوم خو زما 1999 روپۍ دې خوړلي اورې اولاد یې پکې په کبابو کې نلیم لا ځان له خوړلي راواچوه چې شل شي دته اوس وګوره د کندلو څاروي دې راځه چې هلته دې بوځم اختر کې به دې خط کم ظالمه ښه تېرې روپۍ به وکړې اورې وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به دا وایه یاره دام چې په مصیبت باندې سر شورې وایم ګډېږي که نه ګډېږي سنجا بابا راونسیږي څنګه منډه نشته بسم الله وایم راواچوه چې شل شي دا دې طرفې دې معلومه وای ګډېږم درته ګډېږم دا شي کېده خپلاره دې سره ګورې لوبې مه کوه ګډ شه راواچوه چې شل شي خو ګډېږي تاو شه دا شي کېده دا شي کېده تاو شه تاو شه وایم راواچوه چې شل شي دا څه دې وایې او ډېګه اټې ملګري ماړې وي که نه ټې پیټې راته مې وټکو نه پیسو دې ته خو باسي کور ته رسومه هغه فریضه لیونی دی یاره خو ما ته پټه وه پټه کړو باچه روزه وعلیکم سلام خیر ټورکې ولې ټرې وې دا چې وای کنه چې هغه مته کوله کوټه کنه زمانه د نیمه ډالر رانجو وړي اورې دا اورې پټکل ما ټیټو ګور نو تا لاندې وروړي ته خو په خپل رانجو چاټ کې نو 2000 روپۍ مې وته وا نو له ما په خپل باندې کې علي ونی ټی وې تا په خپل باور نشته کنه نتا نو بیا وټه ما خامہ کټ کې نه ټیکا اوس په دې پټه ولګي وټه به نو څا وټه به نه ټوکا دی اور ځان ټوکا نه خزيري وټه وټه ایکسپری ټاپو بټ اوس په پته ولګي کا دا څه کار دی کنه چې زما 2000 روپۍ روباسه وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به وی راواچوه چې شل شي نو څنګه در واچوم زما پیسې روباسه وا وایم راواچوه چې شل شي خو ګډېږي به
نو دروا مې ټولې ځه نو بیا راواچوه چې شل چې خو ګاډېږي به دا وایه بیا مې درواچو ځه خو زما پیسې وباسه ویمه پیسې پرې ته راواچوه چې شل چې خو دا ګاډېږي وایه به بیا مې درواچو نو ځه کنه چې راواده شلو ګاډېږي به نو څنګه درته ګډ شم وا ورېږه زه به دې اوس ګډ کم کنه نو ته مې وګډوه ورېږه اوس دې زه ګډوم لږ صبر وکړه یا خیر راشه ویمه ګاډېږي که ګډ دې کمه نور بس ګډېږم درته کنه شابه ګډ شه واه 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 لیونی کړمې سپږې م رانه پیسې غوښتې وړېږه کوم خواته پټکان مټیا دا راته ووایه که نه د پیټیر ته مې لوټه کړو نه پیسې مې ته کوم ډېر ملیو شوي خو مکمل لیونی دی بس هغه ستم ورته ورپاسې دا ته وایه یارو تا راوړو بلکل مې نه ونټوې یا خو 1 روپۍ هم راته ملیو شوي دې خواته لګو دې بې خو باټه داسې کې نه خرابی لګیا دا مې د لارې سپرې ومګره ښه وټه ښه به دا به وټه بین کوي نه مړه دا به دا ټپین کې ته وټه وټو پین به نه ریډي یا ورته شابه دې ټاپه برباد کړ بیا مټه خوله هم به اډک شه هم به اډک شه بیا قسم پټوی که نه چې ټول قلډونه مې لا ختم کړی ویمه دا ستا په دې خولې څه چلو چې ته خو په ګډ وډو سرې ته خو داسې نه وي نو پټه راټې کو یو کټ پر اټو ماټې به وي پټا مې شل لري دی پچا باندې اټوي دی لټوي باکه زما راځي بار سره ټټ شوا ویمه دا شکه تودېږي د سره مو ما هغه د قرضدارو کار وکړه کوم چې د هغوی سره ګړو چې د ده نه م خلاص شي په تیار یې خوره اټې انډو کمان ډاټا ډانس رسټو ټوټ کو ویمه راواچوه چې شل شي خو ګاډېږي به وای ولې به ګډېږم خیر خو دې د قرضونو مې خلاص اوس ماته چې ګډېږم به ویمه راواچوه چې شل شي خو ګاډېږي به لاس خو راسره شو خو ګډېږم ولې زه ګډېدونکی یم څه ویمه راواچوه چې شل شي خو ګاډېږي به خدای کو زه ګډ شم ویمه نه ګډېږم ویم ګاډېږي بلکل نه ګډېږم ویم ګاډېږي دا خو پلار ما ګډ کي ویم ګاډېږي نه ګډېږم ګاډېږي نه ګډېږم